درمونو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د هنګري مرکز بوداپیست ښار دی او دا هم د آزادۍ پر پل روان یم. دغه پل په هنګري ژبه سابتسګ هیت نومیږي چې د دوناو پر سیند جوړ دی او د بوداپیست ښار د بودا او د پیست دوې برخې سره مښلوي. زرغون پل دی، رنګ یې زرغون دی او پر دې پله د همدغه وړوکي غره یا غونډۍ پر سر کومه مجسمه چې ده سیتادله نومیږي. راځئ چې د سیتادلي سر ته ورسو او له نږدې یې ووینو. ښه په پېخر ځینې یږي چې سر ته یې خیژي. داسې خاشاکه دار یې ستړی کړم خو په هر صورت منظره یې په زړه پورې ده. د بوداپیست ښار د بودا په برخه کې د سیتادل نومي مجسمه د مځکې څخه 215 متره لوړه ده. دغه د میرمنې مجسمه 14 متره لوړوالی لري او په لاس کې یې بلګ دی. د مجسمې مخ ته 2 نورې مجسمې دي چې د پرمختګ او ړنګېدو سمبول ښیي. د دې ښار نفوس تقریبا 2 میلیونه دی او دغه راز یې د ګرځندویانو شمېر هم ډېر زیات دی ځکه نو پکښې تل ګڼه ګوڼه وي. دلته د خوراک او څښاک دپاره دوکانونه او فوق العاده د ناستې ځای هم شته.